تښتېدلي مقاومتیان وایي پر طالبانو باید فشار راشي ترڅو خبرو ته کینی او 2 کلن انتقالي حکومت باید جوړ شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نامه جبهه چې له یو شمېر پخواني جهادي مشرانو او د مخکیني افغان حکومت له یو شمېر جلاوطنه چارواکو جوړه ده، د نوي لمریز کال په مناسبت یوه طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې د خبرو لپاره د طالبانو حاضرېدو په تړاو پر هغوی د فشار په راوستو ټینګار شوی. په دې طرحه کې دغه راز په افغانستان کې 2 کلو لپاره د یو انتقالي حکومت پر جوړولو او په بهر کې د رسمي سیاسي دفتر پر پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. طالبانو د دوی دغې طرحې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو مخکې دغه شورا او طرحه یې بې ارزښته بللي دي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نامه جبهې چې د طالبانو پر ضد جنګېږي په 13 سپټمبر کې د خپل کلني فعالیت راپور خپور کړ. د ملي مقاومت جبهې په دغه ریپورټ کې ویلي و د دوی شمېر 3000 کسانو ته رسیږي چې پکې ولسي پاڅونوال دي، پخواني جهادي ډلو غړي، پوځیان او پولیس شته. بلخوا محقق وویل چې نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. هغه زیاته کړه موږ د افغانستان د خلکو استازیتوب کوو. د هغه په وینا له طالبانو سره تعامل به د سیمې د هیوادونو لپاره زیانونه ولري چې دا هیوادونه باید د مسلې ته پاملرنه وکړي. محقق طالبان ناسالي وبلل او زیاته یې کړه چې نړۍ باید له دې ډلې سره په خپلو اړیکو له سره غور وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.